کوربه انګلستان افغانستان ته په 9 وکټو ستره ماته ورکړه. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست یم. او که چېرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. افغان لوبډلې د پاکستان خلاف تر بریا وروسته نن د نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې خپله دویمه تمریناتي لوبه د انګلند خلاف ترسره کړه. انګلند لوبډلې له ټاس ګټلو وروسته د توپ اچونې پرېکړه وکړه او افغان لوبډلې ته د توپ وهنې دعوت ورکړ. افغان لوبډلې د انګلند خلاف په پرله پسې توګه خپلې وکټې له لاسه ورکړې او په پای کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ایرلینډ ته د 161 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې محمد نبي 44 منډې په 42 توپونو وکړې او نورعلي زتران بیا 30 منډې په 33 توپونو وکړې. د انګلند لپاره په توپ اچونه کې جروټ او آرچر درې افغان لوبغاړي وسوځول. حشمت الله شهیدي او نجیب الله زدران هغه افغان لوبغاړي وو چې د رن آوټ په صورت کې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. ایرلینډ لوبډلې د 161 منډو هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره د 11.3 اورونو کې بشپړ او لوبه یې په خپله بریا سره ختمه. د انګلند لپاره پیلیز توپ وهونکي یا اوپنران چې جیسن رای او جاني بیسټو وو. جیسن رای 9 اتیا ناسوځېدلې او جاني بیسټو بیا 9 چټکې منډې جوړې کړې. افغان توپ اچوونکي له لوري محمد نبي یو انګلنډی لوبغاړی وسوځو. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډلې خپله لومړۍ تمریناتي لوبه د پاکستان څخه ګټلې وه، خو نن یې له انګلند څخه ماتې ومنله، په داسې حال کې چې انګلند له نننۍ بریا وړاندې د اسټرالیا څخه په 12 منډو ماته منلې وه. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.